به نام آن که جان را فطرت آگاهی داد، دل را چراغ عقل و انسان را رهایی. امروز را با مناسبت مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته ایم. مواد مخدر تنها یک امید نیست، قاتل خاموش رویاهاست. باید با قلم، با زبان، با مهر، با آموزش، با همدلی با هم به مبارزش برویم. برنامه امروز را با تلاوت زیبای اسماعیل جان آغاز میکنیم تا قلب‌هایمان را با چند از آیات قرآن کریم منور سازد. الفجر و لیالی العشر. تشکر از برادرم اسماعیل جان. مواد مخدر دشمن سلامتی است، پس به آن دوست نشو. اعتیاد زنجیر است که تنها خودت میتوانی آن را بشکنی، پس عدالت را آزاد کن. در این بخش از برنامه از تیم ترانه‌خوانی خواهشمندیم تا ترانه معارف را به خوانش بگیرد. معارفیم تعلیم کار ماست، علمت شعار ماست، پس افتخار ماست. و حالا نوبت رسیده به عمر جان تا مقاله پشتوی خود را که در مورد مواد مخدر تهیه نموده برای ما تقدیم کند. نشه توکي هغه زیانمن مواد دي چې د انسان فکر، جسمی او رواني روغتیا له منځه وړي. دغه مواد په نړۍ کې د میلیونونو خلکو ژوند ته ګواښ پیښوي، کورنۍ خرابوي، اقتصاد له منځه وړي او ټولنه له جدي خطر سره مخامخ کوي. ډیر جرمونه د نشهیي توکو له امله ترسره کیږي، لکه اغلا، قتل، جنسي تیری او نور. باید د نشهیي کسانو لپاره روغتیایي او رواني درملنه برابر شي. یو سالم، روڼ او پرمختللي راتلونکي لپاره باید له نشهیي توکو سره کلکه مبارزه وشي. مواد مخدر رویاهایت را نابود میکند، پس از آن دوری کن و به هدفت تمرکز کن. وای کار د ګل کړه چې سیمه دې ګلزار شي، کار د ګل کړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به دې خوار شي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي. اعتیاد به مواد مخدر باعث از دست رفتن سرمایه های انسانی، افزایش جرم و جنایت، کاهش بهره‌وری اقتصادی و تخریب بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی می شود.